دا ملګری عبدالولي الفت اوس د پروګرام په دې مرحله کې زه خپل خوږ او ګران ملګري محمد قریش ته خواست کوم چې د پښتو ادبي او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو له طرفه د یوې د ټولو پښتنو له طرفه زمونږ او ستاسو د ټولو ملګرو له طرفه اکبر سیال صاحب ته یو ایوارډ ورکوي د هغه د ادبي کلتوري او د پښتون قومي تحریک په حواله د هغه چې کوم خدمات دي خو د هغې نه وړاندې زه ملګرو تاسو ټولو ته خواست کوم چې کله هغه د ایوارډ اخیستو لپاره ودرېږي نو موږ ټول به ورسره ودرېږو ځکه چې دا ایوارډ یوازې د محمد قریش له طرفه یا د پښتو ادبي او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو له طرفه نه دی بلکې دا د یوې د ټولو پښتنو له طرفه موږ هغه له پیرزوینه ورکوو نو زه خپل خوږ او ګران ملګري محمد قریش له بلنه ورکوم چې راشي ایوارډ راوالي او ښاغلي اکبر سیال صاحب له بلنه ورکوم او تاسو ټولو ملګرو ته خواست کوم چې ودرېږئ او زبردست تاڼې ورته ووایي چې د پښتو او پښتنو دشمنان یې که په اسلام آباد کې دي او که په امریکا کې دي چې واوري ملګرو د پروګرام په دې مرحله کې د سیال صاحب یو غزلنما نظم دی نظم غزل دی هغه زه وایم خو تاسو ټول به راسره وایئ چې خدای خیر خدای خیر خدای خیر لاس په برکو دار دی وطن یو دوا ده په وطن خړ سیلاب راغلی خلاص نه وررسو خدای خیر خدای خیر خلک په خټو کې ډوبېږي خدای خیر خدای خیر خدای خیر تاسو ټول به راسره وایئ د دې جنت جنت وطن سپین او سپېڅلي خلک د دې جنت جنت وطن سپین او سپېڅلي خلک د سور دوزخ په اور سوځېږي خدای خیر خدای خیر د دنیا ټول ښکاریان راغلي دي ټوپک په لاس د دنیا ټول ښکاریان راغلي دي ټوپکو په لاس د پښتنو نسل ختمیږي خدای خیر خدای خیر سیالا دستالی ونای تند عجیبه تندرا سیالا دستالی ونای تند عجیبه تندرا بیا د لمبو په سین غړېږي خدای خیر خدای خیر زمکه ټالی وهیړه کېږي زمکه ټالی وهیړه کېږي خدای خیر خدای خیر د وطن ټول غرونه ړکېږي خدای خیر خدای خیر او ته د اسمان په چت ولاړې تماشه یې کوې ته د اسمان په چت ولاړې تماشه یې کوې زمونږ په سر ګولی ورېږي خدای خیر خدای خیر د مرګ ګلی کلي په کلي او په چم پرېوته د مرګ ګلی کلي په کلي چم په چم پرېوته په تورو شپو کډې بارېږي خدای خیر خدای خیر بیا تکې تورې بلا شپې داړې راویستلې بیا تکې تورې بلا شپې داړې راویستلې ستوري سپوږمۍ رپیږي خدای خیر خدای خیر په غم کې غم په جنازه کې جنازه جوړه شي په غم کې غم په جنازه کې جنازه جوړه شي د بم د پاسه بم ډزېږي خدای خیر
خدای خیر ډیر مننه ستاسو